बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागा मलगरो दोस्तानो चरते चोई खाद आबाद ओसई नन खबुना लग ज़्याद हम दी अहम हम दी ताज़ दोपारा मालूमात हम दी यो खुद पाकिस्तान का हवाले सर खबर को वो ऑलरेडी दी खुद अफगानिस्तान दे अफगानानो मुतालिक ओवरऑल द टोले दुनिया खबर का को पागा के डेर अहम खबुना रगली दी तासो का चेरे दा वीडियो आखिरा पर ओगोरे नो यकीनन छे बया बखपल तासो लाइक कमेंट्स न हम माता पता लगी چې دا انفارمیشن تاسو لپاره هم ډیر ضروری دي نو ول به زر اعظم د پاکستان وفاقي کابینه وشو خو د پیور کارت حواله سره ونشول او وجه دا چې تاسو ته تیر ویډیو کې خولي د پاغمنې خبرې روانې دي چې یو ډیر په عمل یو جوړ کړی شي به دي کې ډیر خبره دا هم دا چې کم افغانانو ماته کمنټس کې لیکلیو چې ویزا پالیسی کوي شي نو ویزا پالیسی بیا بچیتم کې کوړتم کې دا غسل کسانی 50 کسانی دا یو کورنۍ کې دا ډیره ګرانه خبره ده بالکل دا خبره هم نن هم یو ځکه مام ډیسکس کې او دلته کې اعلی چارواکو باندې هم په دا حواله سره هم سوچ کوي چې دا خو ډیره ګران شي کا 10 سال ور ویزا او تور کې او 5 سال ویزا ورکړي نو بیا دا کور کې څومره مشمال وي څومره غوي دا ډېر ګران خبره ده نو یقینا څه پالیسی جوړیږي خو ډېر په پالیسی ورته جوړیږي دي ته تاسو منتظر شئ بل طرف ته انو تیار چې کم دی حالې ځلې کې فیملی نه رواني دي خو ډېر کم تعداد کې کسان بوزي او چې کم مشته کسان دي دلته یا پاتشي کسان دي او د پر انو تیار حالې ځلې کې چې پاکستان په دې حواله سره ایتم پالیسی جوړه کی چې وی نبسي او دغه تھرد کنټری ته منتقل کو خو اوس په دغه کې ټول نه وړ خبر چې کوم راغلی دی هغه د برتانیا په حواله سره دی هغه ډېر اهم خبر دی هم د سره کومه چې برتانیا خفیه منصوبه چې کومه وا هغه چې کوم د منځریان باندې اوس راغلی دا برتانیا کې چې کوم پالیټیشن دی هغه په دی حواله سره موجوده حکومت مې وکړي چې دا سکیم چې کوم دی بار تر وبسل شي سکیم څه شي دی هغه دغه چې افغانانو چې کم برتانیا فورس را کار کړي او خفیه کسان چې هغه بیا د طالبان حکومت نه پس وبسل هغه کې 900 کسانو داس یو چې هغه بالکل د برتانیا فوج سره منسلک وو نو هغه په خفیه طریقې سره هغه خاندان هغه وبسل خو هغه میلز هغه خبره چې کوم دي هغه لیک شوې دي چې دیو جنا په زرګاو نور خندونو ته هم په افغانستان کې خاص کر طالبان حکومت نه ډېر زیاته خطر رامخته شوې ده په دې لړ په زرګاو چې کوم فیملیز دي په دغه سکیم کې برتانیا او بسل اوسه پورې دغه وباسي او ډېر کسان وبسلي دي خو په دې حواله سره چې کوم موجوده حکومت ته دغه سکیم ولس مخې ته راوړلو باندې چې کوم پالیټیشن دی هلته کې وزیر دفاع جان هیلی وینا دا دغه خبرونو کې غږ شوي دي چې دغه تشویش ده چې پارلیمنت او عوام دغه اهم سکیم چې کوم دی دا نه خبره ساتل شوې دي نو په دې باندې اوس خبرونه راځي دا خبرونه به هم مخې ته راځي او دا خفیه منصوبه وه د برتانیا چې دغه کې افغانان چې کم 900 افغانان خی چې مددګارو بیا هغې نه روډ شو دغه شانتي تقریبا 3600 فیملی خفیه طور باندې برتانیا ته وبسلي شوي دي چې په دغه حوالې سره هم اوس تشویش یو اظهار چې کوم برتانیا عوام یا هغه پارلیمنټریان کړی دی نو دغه په حوالې سره څه خبرونه داسې وو میلز چې کوم دي هغه د طالبانو حکومت ته رسېدلي وو چې هغې کم خندنونه یا د خپل خپلوانو ته ډېر زیات مشکلات رامخته شوي په دې باندې عمل شوي بل طرف ته تاسو سره خبر شریک کوم امریکا عدالت چې کوم دی افغان ډیپوټیشن عمل چې کوم دی د ټرمپ والا هغه وسار کړی دی او دغه ټي پی ایس چې کوم دغه شروع کړو پروګرام ختم کړو په هغه باندې دغه یو هغه د چې کوم په امریکا افغانانو ټي پی ایس په سکیم کې هغه ختم کړی شو نو هغه باندې عدالت چې کوم دی هغه محکمې یعنی وسار کړی دی اوس همدغه شانتي پاکستان کې انساني حقوق امریکا دباو همدغه شانتي نور چې کوم هغه دی هغه پر هم خبرې روانې دي او افغان مهاجرین چې کوم صحت خدمات نه محروم دي په پاکستان کې د یری وجنا چې زیات تر 10 یریږي چې هغه غیر قانوني دي مخکې غیر قانوني اسپتالونو ته تلل خو دغه تشویش او اظهار شوی دی چې هغه کسانو ته اوس دغه مشکلات را مخته شوي دي چې هغه علاج معالجه نشي کولای ولې چې هغه غیر قانوني وي نو بیا پولیس یری نه کیږي په دغه کیم ډیټا شوی دا په دغه کې یو کوم د خیر ښېګړې ادارې دی هغه حکومت نه اپیل کړی دی چې فلحال دی په دې باندې چې کوم د صحت په حوالې سره چې مشکلات وي دا دی ونکړي او بل طرف ته که تاسو ګورئ شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوي ده هلته کې حالات لا اوسه پورې
کړکېچن دي او دا خاص کر ترهګریو پیښې چې کوم دي پاکستان کې بیا خاص کر که تاسو وګورئ چې په افغان بورډر باندې ډېر زیات دغه تشویش دی چې په دغه کې چې کوم دغه ترهګر دي هغه د باقاعده د را یعنی د نور فنډینګ باندې دي خو بل طرف ته د پاک افغان تعلقات خرابولو کې هم دغه ترهګر ډېر اهم لکه رول پلی کوي چې را دغه تعلقات مخې ته لاړ نشي خو تر سټیل نن پورې پاکستان پاک افغان چې کوم ریلیشن دي هغه مخکې په وړاندې روان دي هغه به تاسو اوس ګورئ هم چې کوم پالیسیز راوځي هغه پالیسیز کې به اوس تاسو ته واضح شي چې دغه د امارت اسلامي حکومت یعنی طالبانو حکومت په پاکستان څومره خبره مني او په دې من کې هغې څه کول غواړي هغه به تاسو ته نږدو څو ورځو کې ښیم خو دغه پورې چې کوم خبرونه خاص خبرونه هسې خو ډېر خبرونه دي خو تاسو ته موږ خاص هغه خبرونه چې تاسو نظر باندې نه وي نو هغه هم تاسو سره شیر کوو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ